دا کوم خلک چې امام بخاري باندې رد کوي دوی راته پوښتنه کوي چې دا خبر څنګه ممکن ده. امام بخاري وایي چې ما په 14 کال کې دنده 6 لکه حدیثونه راجمع کړو، ابي می دا غینه د 3000 حدیثونه جدا کړو. دا څنګه ممکن ده چې سړی دراولږي وخته وخی چې په هغه زمانه کې یو علاقه ته لاړ ولته حدیث ولیکو یا بل علاقه ته لاړ بل علاقه ته، نو په 14 کال کې دنده 6 لکه حدیثونه راجمع کول اې دا ممکن دي؟ دا ټیم لګ نه دی. موږ دغه خلکو ته وایو چې نه، دلته تاسو په غلط فهمي کې واقع یې. تاسو غلط فهمي دا ده چې امام بخاري به بس وخته وخته په یو علاقه ته ورغی هلته به چې یو حدیث ورید ځان سره به ولیکو، دغه شان په دې طریقې سره 6 لکه حدیثونه راجمع کړو. خبره داسې نه ده ملګرو. امام بخاري کوم علاقه ته تللی دی په یو حدیث نه راجمع کړي، بلکې په هر علاقه کې به غټ غټ محدثین موجود وو او دغه سماع کړي د په ډېر مقدار کې دغه حدیثونه را نقل کړي دي. بل خبره ده چې امام بخاري رحمه الله ډېر د وړوکوالي نه حدیثونه یاد کړي دي، غیر راجمع کړي دي. او داسې ناممکنه خبره نه ده. په دې زمانه کې داسې ډېر خلک شته دي چې هغوی د 9 کالو 10 کالو په عمر کې قرآن کریم یاد کړی دی. ما په خپله د 11 کالو په عمر کې قرآن یاد کړی دی. داسې ناممکنه خو نه ده. په قرآن کریم کې سل پاسه 6,000 آیاتونه دي او هغه ما تقریبا په سل پاسه 2 کاله کې یاد کړي دي. نو دغه زمانې خلک چې په هغه زمانه کې د موبایل موجود نه وي، دغه ذهن داسې خراب نه و لکه نه سبا چې زموږ استاد دی. بل خبره ده چې امام بخاري ولنی انسان نه دی چې د حدیثونو په دې کتاب کې راجمع کړي دي، بلکې د امام بخاري نه مخکې د علماء تیر شوي دي چې هغه غټ کتابونه لیکلي دي. لکه امام مالک رحمه الله یو کتاب لیکلی دی الموطأ، دا غټ کتاب دی، د حدیثو مجموعه ده. دغه شان امام احمد هم کتاب لیکلی دی کوم چې مشهور دی په مسند احمد باندې، او ردین علاوه د ډېر کتابونه لیکلی شوي وو. خو امام بخاري راولګېدو او دغه ټول روایتونه راجمع کړل چې 6 لکه وو. ابي باغي تحقیق شروع کو، نو باغي کې 3000 حدیثونه جدا کړو. ابي دغه ټول روایتونه هغه شرایط باندې پوره وو کوم چې مخکې ما تاسو ته بیان کړي دي 15. دغه شان د غلط فهمي ده چې دې لږ سوچ کول پکار دي. څلورمه خبره ده د دې خلکو غلط فهمي ده وای قرآن کریم د نبی اسلام په زمانه کې لیکل شوی دی او هر چې حدیثونه دي د نبی اسلام د وفات نه 200 کاله بعد لیکل شوی دي. دی وجه نه دا مقبول نه دي، بلکې دا عین ممکن ده چې د انسانانو دونه به خطا کېدلی شو او دوی به د ځان سره حدیثونه جوړ کړي العیاذ بالله. نو موږ د خلکو د وجه دا خبره غلطه ده. د نبی اسلام په زمانه کې حدیثونه لیکل شوی دي او دا خبره په تواتر سره ثابته ده. لکه د نبی اسلام په زمانه کې عبد الله ابن عمرو بن العاص رضی الله عنه د صحابي وو چې په یو صحیفه کې ډیر حدیثونه راجمع کړیو. دغه شان علي بن ابي طالب رضی الله عنه هم له دې بشان ډیر صحابه دي چې دغه سره حدیثونه موجود وو ځان سره لیکلیو. د صحابونو بعد کوم تابعین دي هغه په دې باندې کتابونه لیکلي دي او د یاد کړي دي، لکه سفیان الثوري رحمه الله، شعبه بن الحجاج، امام مالک بن انس کوم چې کتاب لیکلی دی د الموطأ په نوم باندې. ابي دغه وروسته امام احمد بن حنبل رحمه الله هم غټ کتاب لیکلی دی د مسند احمد په نوم باندې. نو دی وجنه امام بخاري ولنی انسان نه دی چې کتاب لیکلی دی په حدیثو باندې، بلکې دا سلسله د نبی اسلام د زمانې نه را روانه ده. بل خبره ده چې قرآن کریم مونږ ته د راویانو په ذریعه سره نقل شوی دی لکه څنګه چې حدیثونه را نقل شوي دي. دغه شان کته چېرته په حدیثونو باندې رد کړي هغې ته منګړت وي نو العیاذ بالله دغه رد خو بیا په قرآن کریم باندې هم راځي ځکه چې هغه هم راویانو را نقل کړی دی. که ته دا خبره کې چې دا انسانانو دو خطا کېدی شي، زه ته وایم چې قرآن کریم کې الله فرمایي چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله فرمایي دا قرآن کریم ما نازل کړی دی دا ذکر او زه به د دې حفاظت کوم. په دې ذکر کې احادیث هم شامل دي. نو دغه شان اوس یو کس په تا باندې اعتراض وکړو چې ته کوم آیت ما ته ووایي، نو دا خو هم دا ته رجالو را نقل کړی دی که نه راویانو، او هغه راویان هم خطا کېدی شوه. دا څنګه وي چې دا بلکل صحیح دی؟ دغه آیت کوم چې تا ما ته پیش کړو دین غټه مسله ودرېږي ملګرو. قرآن کریم موږ ته د اسمان نه دی را نازل شوی په موطأ باندې، بلکې دغه راویان په ذریعې سره را نقل شوی دی. دوی بیا یوه خبره کوي، دوی وایي چې نه قرآن کریم په تواتر سره را نقل شوی دی لکه په هر زمانه کې ډېرو خلکو ته را نقل شوی دی، دې وجې نه په هغې کې د غلطۍ امکان نشته. دغه شان موږ د دغه خلکو نه تپوس کوو چې په دې حدیثونو کې ډېر حدیثونه داسې شته دی چې هغه د تواتر په ذریعې سره موږ ته را نقل شوي دي، لیکن تاسو هغه نه منئ. دا عجیبه خبره ده چې په یو ځای کې تواتر د خپل ځان لپاره دلیل وي، بل طرف ته چې تواتر موجود دی د هغې نه انکار کوي. مطلب دا دی چې دلته ټول خواهش پرستي پرته ده چې د هغې په بنیاد باندې دا خلک ور روان دي. خلاصه مې د خبرې دا د ملګرو چې د حدیث په را نقل کولو کې ډېر محنت شوی دی، ډېر د باریک بینۍ نه او احتیاط نه کار اخیستلی شوی دی. دوی وایي چې نه بعضې علماو د امام بخاري سره اختلاف کړی دی. دا خبره بالکل صحیح ده. امام بخاري سره بعضې علماو اختلاف کړی دی، خو تاسو ته پته شته چې په دغه اختلاف کې 99.9% حدیثونه چې کم دي هغه د ټولو علماو په نسبت مسلم دي، خو باقي چې د 10 حصې کومه یوه حصه ده په هغې کې یو څو علماو اختلاف کړی دی. په هغې کې بیا د امت علماو دا خبره کړې ده
چې په دغه اختلاف کې حق د امام بخاري رحمه الله سره دی. هغه کوم روایتونه را نقل کړي دي هغه بالکل صحیح دي. خو دلته ملګرو په ناقدینو کې فرق دی. یو ناقد هغه دی چې هغه تعصب د وجې نه د حسد او بغض د وجې نه رد کوي په تا باندې، دته الناقد الحاقد ویل کېږي. دویم ناقد هغه دی چې هغه د علم د وجې نه د یو غلطي تصحیح کوي، دا صحیح ناقد دی، هغه به اعتبار ورکولی کېږي. خو افسوس دا دی چې دغه رنګه ناقدین کوم چې علم والوي هغه زموږ په دې زمانه کې بالکل صفر دي. بله خبره دا د ملګرو چې په قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی بار بار موږ ته امر کړی دی چې تاسو په سنتو باندې عمل وکړئ، تاسو زما د پیغمبر اتباع وکړئ، د هغې اطاعت وکړئ، په هغه پسې ورپسې شئ. په قرآن کریم کې چې کوم عبادات ذکر دي لکه روژه، حج، زکات او دین علاوه څومره عبادات دي هغه اجمالي طور باندې ذکر شوي دي او تفصیلي طور باندې به موږ په هغې هله پوهېږو کله چې موږ حدیثونو ته رجوع وکړو. کله چې یو سړی راولېږي او ټول حدیثونه منګړت کړي هغې ته شکي ووایي او صرف قرآن کریم راواخلي، مطلب دا دی چې د قرآن کریم نه د خپل ځان لپاره یوه ډایري جوړه کړه چې دی به کې اوس څه لیکل غواړي هغه به کې لیکي. ځکه چې دی خو حدیثونه مني نه، نو قرآن اوس د ده تشریح ته پاتې شو چې د زړه څه غواړي هغه شان تشریح به دې کوي. دا خو لوی زیاتی دی ملګرو. په قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. الله فرمایي دا رسول تاسو ته کومه خبره کوي هغه واخلئ او د کوم نه تاسو منع کوي د هغې نه منع شئ. د دې آیت نه معلومیږي چې الله موږ ته امر کړی دی چې تاسو په حدیث پسې ور روان شئ. دین علاوه په قرآن کریم کې داسې ډېر ځایونه شته دی چې په هغې کې په حدیث باندې حواله ورکړی شوې ده او که څوک د دین انکار کوي نو دا به یو قسمه جهلي او دا به زیاتې. ملګرو علم الحدیث یو داسې علم دی چې زموږ د امت په هغې باندې فخر کولی شي، موږ په دې باندې فخر کولی شو. د انسانانو په تاریخ کې داسې علم چېرته چا نه دی راجمع کړی، اکثر کې چې مسلمانان په خپل کتابونو کې دا راجمع کړی دی او څومره احتیاط یې په هغې کې کړی دی چې کله یو سړی راولګېدو د امام بخاري باندې رد وکړو، د صحیح بخاري تس نس کو، د هغې نه شاته قرآن کریم دی، بیا قرآن کریم دی دغه شان رد کولی شي لکه څرنګه چې دې حدیثونه رد کوي. بیا د هر څه نه بعد به د اسلام بغیر د عبادت نه پاتې شي. بیا دغه څنګه دین دی چې په هغې کې د بندګي نه وي. که چېرته یو سړی دغه لاره پرېږدي په حدیثونو باندې ردونه شروع کړي او په بله لاره باندې ور روان شي، نو ملګرو دغه لاره ډېره خطرناکه ده او داسې لاره ده چې د هغې انتها بیا په الحاد باندې کېږي. الله دې موږ د هغې نه وساتي.